بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمند لیدونکو اوریدونکو او ګرانو هیوادوالو، سلامونه احترامات مې ومنئ. نن اول د نومبر کال 2015 چې د شنبه ورځ سره سمون خوري، استاسې په خدمت کې حاضر یم. د نن ورځ په برنامه کې سیمایزه، داخلي، نړیواله او همدارنګه د جهادي راپورونه استاسو سمته رسوم. ما د نن ورځې په اول خبر کې د پاکستان د تبلیغاتو او د رسنۍ پروپاګاندا د افغانستان په اړه په د باندې د موضوع دغه کړی ده، لپاره دی چې اسلامي امر په دې ساحه کې نهایتا ضعیف دی، باید دې ته متوجي شي، ځکه چې پاکستان لګیا دی په دې ساحه کې سره دی چې وضع د هغوی خرابه ده. افغانستان کې امن دی، خو هغوی افغانستان نړۍ ته بې امنه وړاندې کوي، خطر کې وړاندې کوي، د تقسیمېدلو خواته وړاندې کوي او داسې نظرونه ورکوي چې ګویا افغانستان په حساب په دې دغه کې چې دی په د حالت کې په دې نظام کې نه پاتې کیږي. د پاکستان مهمو لویو سیاسي مبصرینو چې په هغې کې نجم سیټي راځي، منور حسین دی، حامد میر دی، منیب فاروق دی، دا کسان دي چې د دوی ځینې دغه د کلیپونه دي چې هغه به زه تاسو ته وړاندې کړم چې دوی د افغانستان په هکله څه نظر ورکوي چې افغانستان کې څه قصه روانه ده. اول به تاسو د نجم سیټي دغه واورئ خبرې، بیا به زه अहमद शाह मसूद के साहिबजादे जो ताजिक हैं उनकी तरफ से एक बयान आया जी। और वो इस वक्त ताजिकिस्तान में है, वो अफगानिस्तान में नहीं है। उनकी तरफ से बयान ही आया आयशा कि हम पाकिस्तान के जो मौक़िफ़ उसको सपोर्ट करते हैं। अच्छा, तो इससे मुझे फिर ये समझ आई कि किसी न किसी स्टेज पे नॉर्दर्न अलायंस जो है वो एक्टिव हो जाएगा, और अगर वो एक्टिव हो जाता है तो इट विल बी अगेंस्ट तालिबान, और अगर वो तालिबान के खिलाफ एक्टिव हो जाता है तो फिर जाहिर है कि कहीं ना कहीं से तो उन्हें शय मिल रही होगी ना, जैसे तालिबान को इंडिया से मिल रही है, नॉर्दर्न अलायंस को भी मिल सकती है। अहमद मसूद साहब है उनके साहबजादे लीड कर, तो आई थिंक अभी ये गेम आगे चलेगी। अच्छा। अभी आप देखिएगा कि अफगानिस्तान इस वक्त तो सारे नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है ना जी। तो अगर अफगानिस्तान के अंदर कोई सिविल वॉर शुरू हो जाती है तो फिर तो इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हो जाएगी ना। तो फिर देखना पड़ेगा कि कौन किधर खड़ा है और क्या हो रहा है। बट आई थिंक कंदाहार की जो लीडरशिप इज मेकिंग अ बिग मिस्टेक। इस वक्त जो इंटरनेशनल ओपिनियन है इट इज अगेंस्ट कॉन्फ्लिक्ट, और वो नहीं चाहते कि अफगानिस्तान जो है पाकिस्तान के साथ कोई पंगे ले। वो समझते हैं कि अफगानिस्तान को स्टेबल पीसफुल होना चाहिए, और अफगानिस्तान का और पाकिस्तान के तल्लुकात अच्छे होने चाहिए ताकि सिपेक चले आगे बढ़े और अफगानिस्तान एक ट्रांजिट कंट्री बने, जिसमें पाकिस्तान का भी फायदा है, चाहे चीन का भी फायदा है, और सेंट्रल एशिया का भी फायदा है। मगर इस قدرمندو لیدونکو اوریدونکو، تاسو د نجم سیټي خبرې واوریدلې. د کې درې مهمه خبرې وي. یو دای ویلي چې احمد مسعود ویلي دی چې موږ د پاکستان د موقف تایید کوو، لپاره دی چې د طالبانو د راتګ نه پس په پاکستان کې ترهګري 1500% زیاته شوې ده. یو د استناد وکړي چې د احمد مسعود دغه دی. بل خبره دا وکړه چې کچیرته احمد مسعود زمونږ سره شي، موږ په اسانۍ کولی شو افغانستان کې داخلي جنگ دوباره شروع کو، او کوم افغان پاکستان چې اوس کوم ستونزه کې دی، مشکل کې دی او داخلي جنگ کې دی، د دنه به ووځي او د افغانستان دا موضوع چې ده به موږ ته ډیره جالبه او ډیره به خوږه شي. یعنی افغانستان کې به جنگ ونخلي، اور به ونخلیږي او دا به دا شي. په زمین کې څنګه دا خبره مو کړله چې نړیوال دا نه غواړي، نړیوال په افغانستان کې بې امني او نه غواړي. یعنی دا هماغه زما د خبرو موقف تاییدوي دی په خپل هم چې نړۍ دا نه غواړي خو پاکستان یې غواړي. دا خبر ما بار کړی ده چې د افغانستان نړۍ نه غواړي چې دا نظام رانسکور شي، افغانستان کې اور ولګیږي. که کوم جنگ د پاکستان او افغانستان هم غواړي، هغه د لپاره چې پاکستان تضعیف شي، نه چې افغانستان تضعیف شي. او دا خبره ته خپل نجم سیټي اشاره کوي چې دنیا بې امن افغانستان نه غواړي، او د په مقابل کې نړۍ دا کوي. دویم کلیپ زه تاسو ته ښیم، دا په نامه د منور حسین دی، د رشید دوستم په حکله باندې خبرې کړي دي. دا به سره واورو، بیا به زه بیا په دغه یو تفسیر ولا ये जनाब रशीद दोस्तम जो कि उज़्बेक जर्नल हैं, और आपको पता है कि जो सोवियत यूनियन के खिलाफ जिन्होंने जंग लड़ी उसमें रशीद दोस्तम का नाम भी आपको सरफहरिस्त नजर आता है।
और नॉर्दर्न अलायंस के जो हुकूमत थी उसमें रशीद दोस्तम चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ थे। उन्होंने अपने 25,000 फाइटर्स जो कि लॉयल हैं रशीद दोस्तम के साथ, उनको ऑर्डर दे दिया है कि वो स्टैंड बाय रहें। तालिबान की हुकूमत चूंकि क्रिपल होने के बहुत करीब है पाकिस्तान के साथ सीरियस कॉन्फ्लिक्ट की सूरत में, तो लिहाजा वो अपने इलाकों का कंट्रोल फौरन संभाल लेंगे। दूसरी तरफ से आपको पता है कि अहमद शाह मसूद के बेटे अहमद मसूद ने एक बयान जारी किया जिसके अंदर उन्होंने पाकिस्तान की मौक़िफ़ की तायद करते हुए कहा कि 500% दहशत गर्दी पाकिस्तान के अंदर बढ़ गई है और ये वजह है टीटीपी और टीटीपी के पीछे तालिबान की। दाو منور حسین چې دوه خبرې د وکړلې. یو خو دی ویل چې رشید دوستم خپل 15,000 په حساب د امر لاندې کسانو ته د 15,000 چیرته دي؟ د په افغانستان کې کوم ځای کې دي؟ د چیرته متحد شو چې 15,000 شو؟ خو دا پروپاګاندا لپاره د څه د نظام د بدنامولو د سوسولو د تضعیفولو لپاره دا پروپاګاندا چې کوي تبلیغات دي کوي چې افغانستان کې دا حال روان دی او د رشید در حال چې رشید دوستم نه کسان په افغانستان کې شته نه قمانده ورکړي او نه 15,000 تنه دي کوو نو دا به د افغانستان نه ولې وته دا دغه دی. او بیا د احمد مسعود خبره راسپړی او تاییدوي چې احمد مسعود دا خبره کړې ده او که ممکن چې موږ د احمد مسعود نه په دې هکله کې استفاده وکړو. یعنی دا د پاکستان تبلیغات دي چې د اسلامي امارت په مقابل کې او د افغانستان په مقابل کې روان دي. د خپل کورنۍ داخلي جنگ غواړي افغانستان خواته راولي. خو زه اوس فعلا تاسو دا وایم چې په خپله په پاکستان کې دوه ادارې چې هغه نظامي ادارې دي، یو د ام آی بل د آی اس آی. دا دوه ام آی یعنی ملټری انټيليجنس چې دی استخبارات دی نظامی، هغه په مقابل د آی اس آی چې انټر سرویس انټيليجنس دی استخبارات دی نظامی. د دې دواړو په منځ کې اوس یو شخړه راغلې ده او شخړه په دې باندې ده چې دې دواړه د عاصم منیر احکام وي باید ونه منل شي. پاکستان د خرابۍ خواته روان دی. د احکام چې دی د پاکستان خرڅ کړی دی په دې دوو استخباراتي ادارو ترمنځ جنگ روان دی. یعنی د خپل نظام کې حالت خراب دی. بل خوانه د پاکستان یو بریګیډیر یعنی ډګروال چې د آی اس آی والا هغه د چیف منسټر یعنی د صوبایي وزیر اعلی سره په جنگ کې دی. نو د دې خپل داخلي اوضاع نهایتا خرابه ده. داخلي جنگل ته روان دی او موږ باید دا تبلیغات سریع کو. د باید اسلامي امارت کسان وټاکي او کار ورته وکړي. د پاکستان د خواجه آصف د خبرو په مقابل کې د بنگلاديش وزیر دفاع ویلي دی چې پاکستان لومړی راشي خپل هغه د 90,000 عسکرو پټلونونه د زمونږ نه یوسي بیا د افغانستان ته اخطارونه ورکوي. او په عین حال کې د هند او د امریکې و د دفاع وزیرانو یو ستراتیژیک تړون امضا کړ چې د 10 کالو لپاره. تاسو خو ما دا خبر په خوام کړی و چې د هندستان او د امریکې ترمنځ امنیتي تړون موجود دی او هغه د ډیر اوچت دی لپاره دی چې هغه اټومي تړون هم پکې لري. خو دا یو نوې دفاعي تړون نظامی وتړل چې دا په خپل د ښکارا کوي چې زماغه خبر چې ما تاسو ته ویلي چې پاکستان د سیمه کې د امریکې ژاندارم یا دغه نه دی استازي پسل دی استازي هندستان دی او هندستان نو دا قرارداد هم پاکستان ته دا ثابتوي چې امریکا خدا نشي کولای چې تړون به د امریکا هندستان سره امضا کوي او ودرې به سیمه کې پاکستان دا ممکن نه ده. دا امکانات نه لري. دا مشکلات جوړي. نو دا نه خارجي چې پاکستان د وهلو پروګرام دی او ځکه چې هندستان په مقابل کې کارڅه وسکیږي دفاعي تړون د امریکای د دې مینس کې بعد یو د بل سره دوی ودرېږي. همدارنګه د ازبکستان مشر میرزیاوف د امنیتي سازمان په اداره کې دا خبره کړې ده چې موږ باید د افغانستان حمایت وکړو او دلته د افغانستان کې چې کمی پروژې دي دا باید په شریکه توګه د ټول ممالک چې په دغه سازمان کې دي دوی باید افغانستان سره خپل اړیکې ښې کړي او دغه ګټونه منافعونه ګټه واخلي او مشترک کوم تهدید چې د منطقي سیمې ته مخ دی هغه له منځه یوسي. همدارنګه تاسو مې بل ورځ خبر درکړو چې د سوخو سوپر سل یعنی اس اس جی 100 طیاره چې د هندستان او د امریکای ترمنځ
هندوستان او د روسیې ترمنځ قرارداد امضا شو چې پوتین به هندوستان ته ځي په دسمبر کې او دا مدار به امضا کوي او دا څو خو SSG-100 تیاري دا به په هندوستان کې جوړیږي. اوس عین خبر د ایران په متعلق دی چې ایران سره به هم د یو تړون کیږي او دغه SSG-100 تیاري به په ایران کې هم جوړیږي. بل خبر دا دی چې روسیې په دې تیرو 2 ورځو کې یعنی د چهارشنبې په ورځ د یوکرين 100 ډرون تیاري راغورځولې دي او د پنځشنبې په ورځ د یوکرين 170 ډرون تیاري راغورځولې دي چې د روسیې خواته استولې وو. همدارنګه د زموږ تاسو د کورنۍ چارو وزیر سراج الدین حقانی ویلي چې د افغانستان د خلکو صبر مه ازمایي. څنګه چې موږ روس او امریکا ته غاښ ماتونکی ځواب ورکړ، موږ کولی شو هر بل قدرت ته دا ځواب ورکړو. موږ د دوی به بم، میزایل او راکټ لري. موږ عزم او اراده لرو او زموږ عزم او اراده څوک ماتولی نشي. همدارنګه د پاکستان په لکی مروت په سیمه کې یعنی د خیبر پختونخوا په لکی مروت وبخښئ چې زما د تخریج د سینې د نهایت زیات شوی دی، هوا سړه ده او د دې علاج هم نشته، نو دغسې مشکلات راته جوړوي. د لکی مروت ولایت د نظرخیل په منطقه کې یو ډېر لوی انفجار شوی دی چې د دې په نتیجه کې د مرکزی مخابرات د اردو د پاکستان په دغه لکی مروت کې دا په حساب راچپه شوی دی. ډېر لویه صدمه ورته رسېدلې، له منځه تللی دی. همدارنګه 55 تنه د پاکستان نظامیان په تیرو 9 عملیاتونو کې په بلوچستان او په وزیرستان جنوبي او باجوړ کې له منځه تللي چې په بلوچستان کې د خاران، تربت او د ګوادر په سیمو کې دي او په وزیرستان جنوبي او باجوړ کې دي او ډېر سنگین تلفات ورته اوښتي دي. او همدارنګه تاسو کتل چې خواجه آصف چې د افغانستان ته په کږه سترګه وکتلې، الله تعالی وشرموه او د دا رنګ ورته په مخ باندې تور رنګ واچو او مخ ورته تور ک او په شرموي وشرموه. دا به تاسو لیدلی او دا د دې لپاره ما شریک کړ چې د افغانستان د خلکو چې څوک افغانستان ته په سپکه ګوري دغه به حال مخ ورته تور ک او په شرموي وشرموه. نو هلته ورته د بنګلادیش وزیر دفاع دا خبره کړې چې راشه اول د خپل پتلونونه واخله بیا د افغانستان ته اخطار وکړه. انشاءالله د افغانستان پوزیشن او موقف ډیر ښه دی. دا اوربند د هم چې شوی دی د کې شرایط د افغانستان بره راغلي، د پاکستان نه دی راغلی او د کې ویل شوي چې هر څوک تخلف وکړي هغه جانب به پیسې دغه جرمانه به ورکوي. او تاسو وکتل چې هلته قرارداد وشو دلته په خیبر پختونخوا کې د غټ برید په مرکز مخابراتو او په دې بل ساحه کې وشو. نو دا خو د افغانستان نه دی نشي کولی، دا خو د خپل دغه دی چې د مخه باید دی ونیسي. نو دا و د نن ورځې موضوعات چې راټول مې کړل، تاسو سره شریک کړل. تر بل برنامې چې تاسو حضور ته حاضرېږم، تاسو په لوی رب العزت سپارم. وما علینا الا البلاغ.